بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نبیه مدثر یم د لسم ټولګي د فزیک مضمون لپاره ستاسو په خدمت کې یم. تېره ویډیو کې موږ او تاسو د لسم ټولګي فزیک مضمون شپږم لوست ولوستی چې په هغې کې مو اجزا او اضعاف وپېژندله چې اجزاوې څه شي دي، همدارنګه اضعاف څه شي دي. دا مو وپېژندله او په اجزا او اضعافو کې مو د هغوی هغه کوم مختاړي چې دي هغه مو هم زده کړله چې د اجزاو لپاره کوم مختاړي شته او همدارنګه د اضعافو لپاره کوم مختاړي شته. راځو د تېر لوست په ادامه سره نن د واحداتو سیسټمونو ته، چې واحدات خپل ځان ته کوم سیسټمونه لري. که چیرې ستاسو په یاد وي په د اندازه کولو په ویډیو کې، په تېرو ویډیوګانو کې چې یو ویډیو د اندازه کولو یا هم د میجرمنټ یا د اندازه کولو او یا هم د اندازه ګیري تر عنوان لاندې یو ویډیو و چې په دې ویډیو کې موږ او تاسو اندازه کول زده کول چې څنګه کولی شو چې یو شی اندازه کړو. چې موږ داسې ویله چې اندازه کول خپله د یو کمیت پرتله کول دي د یو ټاکلي مقدار سره چې د همغه کمیت واحد وي. په هغه ځای کې موږ او تاسو کمیت پېژندلی و چې کمیت څه ته ویل کېږي، همدارنګه د کمیت ترڅنګ واحد څه ته ویل کېږي. راځو نن لومړی پر کمیتونو باندې بحث کوو. هلته مو فقط د کمیت تعریف کړی و او د واحد تعریف مو کړی و. نن راځو د واحداتو پر سیسټمونو کار کوو، همدارنګه کمیت پیژنو، د کمیت ډولونه وایو او د هغه څخه وروسته به د واحداتو یو په بل باندې بدلېدل ووایو چې څنګه کولی شو واحدات یو په بل باندې بدل کړو. لومړی راځو کمیت ته. لکه څنګه چې مو تېرو لوستونو کې ویلي وه، کمیت هر هغه څه چې د اندازه کېدو وړ وي هغه کمیت بلل کېږي. یعنې هر هغه شی چې هغه اندازه کېږي هغه کمیت بلل کېږي. چې خپله کمیتونه چې دي دا عموما پر دوو برخو ویشل شوي دي، یا هم عموما کمیتونه چې دي دوه ډوله دي. څو ډوله کمیتونه دي؟ دوه ډوله کمیتونه دي. دوه ډوله کمیتونه دي چې د هغو ډولونو د جملې څخه یو ته موږ اساسي کمیتونه وایو، یو اساسي کمیتونه دي، همدارنګه بل فرعي کمیتونه دي. کمیتونه په دوه ډوله دي، اساسي کمیتونه او فرعي کمیتونه. اوس نو اساسي کمیتونه کم کمیتونه دي او فرعي کمیتونه کم کمیتونه دي. اساسي کمیتونه کم کمیتونه ته ویل کېږي او فرعي کمیتونه کم کمیتونه ته ویل کېږي. اساسي کمیتونه هغه کمیتونه دي چې د دوی په پیژندنه کې د نورو کمیتونو څخه ګټه نه اخیستل کېږي. اساسي کمیتونه هغه کمیتونه دي چې د دوی په تعریف کې یا د دوی په پیژندنه کې د نورو کمیتونو څخه ګټه نه اخیستل کېږي. دوی خپل ځان ته مستقل کمیتونه دي. دغه کمیتونو په پیژندنه کې موږ ضرورت نه لرو چې د نورو واحداتو یا د ضرب یا د تقسیم څخه استفاده وکړو. دغه کمیتونه چې دي دا په خپله داسې کمیتونه دي چې په تعریف کې نورو کمیتونو ته ضرورت نه لري. لکه څه شي؟ لکه مثلا طول، یا د مثال په توګه سره اوږدوالی، همدارنګه مثلا کتله، د کتلې ترڅنګ مثلا وخت او داسې نور. طول یا اوږدوالی، کتله او وخت داسې کمیتونه دي چې دوی په تعریف کې د نورو کمیتونو استعمال ته ضرورت نه پیدا کېږي. دا کمیتونه چې دي دته چې ویل کېږي اساسي کمیتونه ویل کېږي. فرعي کمیتونه کم کمیتونه دي. فرعي کمیتونه هغه کمیتونه دي چې د دوی د پیژندلو لپاره د نورو کمیتونو څخه ګټه اخیستل کېږي. فرعي کمیتونه هغه کمیتونه دي چې د دوی د پیژندلو لپاره د نورو کمیتونو څخه ګټه اخیستل کېږي. د دې کمیتونو مثال داسې ویلی شو، مثلا سرعت دی. سرعت یو سره کم کمیت دی، فرعي کمیت دی. د سرعت ترمنځ د دې ترڅنګ مثلا مساحت دی. دا چې شي دي دا داسې نور. دا کمیتونه فرعي کمیتونه دي. ولې؟ ځکه سرعت چې دی هغه هم د چی څخه په لاس راغلی دی؟ سرعت هم د نورو واحداتو تقسیم حاصل څخه په لاس راغلی دی او مساحت د نورو واحداتو د ضرب څخه څه په سوی دی؟ د ضرب حاصل څخه په لاس راغلی دی. سرعت موږ او تاسو داسې تعریفوو چې سرعت چې دی هغه تغیر مکان په واحد د وخت کې دی، یا د موقعیت بدلون په واحد د وخت کې. یعنې سرعت داسې وایي چې سرعت چې دی دا خپله مساوي کېږي په څه شي سره؟ دا مساوي کېږي په ایکس پر ټي سره، یا تغیر مکان یا د موقعیت بدلون په واحد د وخت
کې عبارت د چی څخه دی؟ په واحد د وخت کې عبارت د سرعت څخه دی. اوس د موقعیت بدلون واحد څه دی؟ واحد متر دی او د وخت واحد څه دی؟ سکند دی. نو متر پر سکند د سرعت څه شو؟ واحد شو. اوس متر پر سکند یعنی د سرعت واحد موږ داسې لاسته راوړی چې یو اساسي واحد مو پر بل اساسي باندې څه پوکي، البته یو اساسي کمیت مو پر بل اساسي کمیت باندې تقسیم کړي، د دې چې په لاس رالی بیا د دې واحد په لاس راځي. نو په دې خاطر موږ داسې ویلی شو چې فرعي کمیتونه عبارت د هغه کمیتونو څخه دي چې د دې په تعریف کې د نورو کمیتونو استعمال ته ضرورت پیدا کیږي. لکه سرعت ما درته ویل چې وهل سوی واټن دی په څه شي کې د وخت کله چې موږ وهل سوی واټن راواخلو پر وخت باندې تقسیم کو، د دوی حاصلي تقسیم چې دی موږ ته څه په لاس راکوي؟ سرعت په لاس راکوي. نو موږ داسې وایو چې سرعت چې دی هغه د فرعي کمیتونو د جملې څخه دی، یعنی سرعت داسې مستقیما خپله لاس ته نسو راوړلی، یوه دانه کمیت به پر بل کمیت تقسیموو بیا موږ ته سرعت په لاس راځي. نو پر دغه اساس باندې داسې ویلی شو چې سرعت چې دی هغه هم څه دی؟ یو فرعي کمیت دی. همدارنګه مساحت چې دی، مساحت هم د مثال په توګه فرض کړئ زه وایم مثلا د دې شکل مساحت څه پکوو؟ لاس ته یې راوړو. اوس د شکل مساحت چې لاس ته راوړو نو مثلا دا زوله د دې سره څه پکوو؟ ضرب ووایو. دا د دې سره ضرب کوم چې په لاس راځي؟ مساحت په لاس راځي، یعنی خپله یې په لاس نسو راوړلی، دغه طول به رااخلو د دې بل طول سره به څه پکوو؟ دا یو طول به رااخلو د دې بل طول سره به ضربو، طول ضرب طول موږ ته مساحت په لاس راکوي. یعنی یو کمیت مو راواخیستی د بل کمیت سره مو ضرب کوي، د دواړو د ضرب حاصل څخه موږ ته په لاس راځي؟ مساحت. مستقیما مساحت لاس ته نسو راوړلی، د دوو چیشي څخه د دوو کمیتونو د حاصلي ضرب څخه موږ کولی شو چې مساحت لاس ته راوړو. نو مساحت هم سره کم کمیت شو؟ یو فرعي کمیت شو. خو په اساسي کمیتونو کې طول د یو ځای اوږدوالی خپله یې لاسته راوړی شو. مثلا غواړم چې د دې جسم مثلا چې پیدا کړم، فقط د یوې زولې طول پیدا کړم، د دې یوې زولې چې پیدا کړم طول یا اوږدوالی پیدا کوم، متر راخلم دا زوله څه په کوم اندازه کوم، مستقیما د دې چې ماته په لاس راځي طول یې په لاس راځي. یا د مثال په توګه سره یو ماده د غواړم د دې کتله معلومه کړم، کولی شو چې په اساني سره مثلا په ځینو آلو په واسطه سره معلومه کړو، وخت یې مثلا مستقیما یې معلوموسي. یعنی وخت او همدارنګه طول او کتله چې دی دا هغه واحدات دي چې د دوی په پیژندنه، البته کمیتونه دي چې د دوی په پیژندنه کې د نورو کمیتونو استعمال ته ضرورت نه پیدا کېږي. خو فرعي کمیتونه هغه کمیتونه دي چې د دوی په پیژندنه کې د نورو کمیتونو استعمال ته ضرورت پیدا کېږي. دا د موقعیت بدلون خپله طول دی، د موقعیت بدلون خپله څه دی؟ طول دی. اوس دغه د موقعیت بدلون طول سو پر وخت باندې مو څه پوکي؟ تقسیم مو کوي، دا کمیت مو پر دا بل کمیت تقسیم کوي، موږ ته سرعت په لاس رالی. نو سرعت سره کوم کمیت سو؟ سرعت فرعي کمیت سو. ولې فرعي کمیت سو؟ ځکه چې د دوو کمیتونو د حاصلي تقسیم څخه دی سره کم سوی دی؟ په لاس راغلی دی. یعنی کمیتونه عموما پر دوه ډوله دي، اساسي کمیتونه، فرعي کمیتونه. اساسي کمیتونه هغه کمیتونه دي چې د دوی په پیژندنه کې د نورو کمیتونو څخه ګټه نه اخیستل کېږي، او فرعي کمیتونه هغه کمیتونه دي چې د دوی په پیژندنه کې د نورو کمیتونو څخه ګټه اخیستل کېږي. پیژندلو څخه وروسته راځو واحداتو ته. واحدات پیژنو چې واحدات څه ته ویل کېږي. کمیت مو وپیژندئ او کله چې مو کمیت وپیژندئ د واحد پیژندل اسانه کېږي. واحدات څه شي ته ویل کېږي؟ که چیرې واحداتو ته راسو، واحدات څه شي ته ویل کېږي؟ د اندازه کولو واحدات چې دي په فزیک کې هغه په دوه ډوله دي. د اندازه کولو واحدات چې دي په فزیک کې هغه پر څو ډوله دي؟ پر دوه ډوله دي. یعنی کله چې واحداتو ته راسو، د اندازه کولو واحدات په فزیک کې پر دوه ډوله دي. د اندازه کولو واحدات په فزیک کې پر دوه ډوله چی شي؟ اساسي واحدات، اساسي واحدات او فرعي واحدات. اساسي واحدات او بل څه شي؟ فرعي واحدات. اساسي واحدات او څه شي؟ فرعي واحدات. لکه څنګه چې کمیتونه دي همدارنګه کله چې کمیتونه پر دوه ډولو وویشل شوه نو واحدات هم پر دوه ډولو ویشل کېږي. کله چې کمیتونه پر دوه ډولو وویشل شوه نو کمیت ته په کتو سره ځکه چې هر کمیت ځان ته واحد لري
نو چې کمیت پر دوه ډولو موږ وویشو، واحد هم سره کم کېږي، همداسې پر دوه ډولو ویشل کېږي. څنګه چې په کمیتونو کې اساسي کمیتونه وه او فرعي کمیتونه وه، دلته په واحداتو کې هم اساسي واحدات شته او فرعي واحدات شته. اساسي واحدات کوم واحدات دي؟ هغه واحدات چې د اساسي کمیتونو د اندازه کولو لپاره استعمالیږي هغه ته ویل کېږي اساسي واحدات ویل کېږي. یعنی د اساسي کمیتونو د څه شي لپاره؟ د اساسي کمیتونو د اندازه کولو لپاره چې کوم واحدات کاریږي هغه د خپل څه ویل کېږي؟ اساسي واحدات ویل کېږي. همدارنګه هغه واحدات چې د فرعي کمیتونو لپاره استعمالیږي هغه د فرعي واحدات ویل کېږي. هغه واحدات چې د څه لپاره استعمالیږي؟ هغه واحدات چې د فرعي کمیتونو لپاره استعمالیږي هغوی ته خپله څه ویل کېږي؟ هغوی ته خپله فرعي واحدات ورته ویل کېږي. یعنی د اساسي واحداتو د اندازه کولو لپاره اساسي واحدات، د فرعي واحداتو د اندازه کولو، البته د اساسي کمیتونو د اندازه کولو لپاره اساسي واحدات، د فرعي کمیتونو د اندازه کولو لپاره فرعي واحدات. یعنی اوس د مثال په توګه سره اساسي واحدات څه شي؟ مثلا طول دی. طول څه شي دی؟ یو اساسي کمیت دی. د طول مثلا واحد چې دی هغه څه شي دی؟ متر دی. نو متر ته هم اساسي واحد ویل کېږي. ولې؟ ځکه چې کمیت څه شي دی؟ اساسي کمیت دی. د اساسي کمیت اندازه کولو واحد ته خپل اساسي واحد ویل کېږي. مثلا سرعت دی. سرعت ته که چیرې راسو، سرعت سره کم کمیت دی. سرعت یو فرعي کمیت دی. سرعت په چی سره اندازه کېږي؟ متر پر سکند سره. نو دا متر پر سکند واحد چې دی دا هم سره کم واحد دی، فرعي واحد دی. ولې؟ ځکه چې د فرعي کمیتونو د اندازه کولو لپاره فرعي واحدات او د اساسي کمیتونو د اندازه کولو لپاره اساسي واحدات. دا و د واحداتو او همدارنګه د واحداتو ترڅنګ د کمیتونو هغه پیژندګلوي، لنډه پیژندګلوي. راځو دې څخه وروسته د واحداتو د اندازه کولو سیستمونو ته. دې څخه وروسته راځو چې شته د واحداتو د اندازه کولو سیستمونو ته. که چیرې د اندازه کولو سیستمونه راواخلو، څه راواخلو؟ د اندازه کولو سیستمونه. اندازه کولو سیستمونه. د اندازه کولو په سیستمونو کې لومړی سیستم چې دی میټریک سیستم دی. لومړی سیستم کوم سیستم دی؟ میټریک سیستم دی. لومړی سیستم ته څه وایو؟ میټریک سیستم ورته وایي. د اندازه کولو په سیستمونو کې لومړنی سیستم چې دی هغه کوم سیستم دی؟ میټریک سیستم دی. چې په میټریک سیستم کې درې سیستمونه شامل دي. په میټریک سیستم کې څه شي شامل دي؟ په میټریک سیستم کې درې دانې سیستمونه شامل دي. یا میټریک سیستم په خپله پر درو برخو ویشل شوی دی. میټریک سیستم په خپله په څه باندې ویشل شوی دی؟ پر درو برخو باندې ویشل شوی دی. لکه څه؟ اول د میټریک سیستم هغه برخې، اول MKS، دویم CGS. میټریک سیستم په خپله پر درو برخو ویشل شوی دی. لومړی MKS، دویم CGS او دریم MTS. د اندازه کولو په سیستمونو کې لومړی سیستم چې دی هغه خپله څه شي دی؟ میټریک سیستم دی. چې میټریک سیستم پر درو برخو باندې ویشل شوی دی. MKS، CGS او همدارنګه څه شي؟ MTS. په دې سیستم کې، په دې سیستمونو کې که چیرې موږ لومړني ته راسو، لومړنی سیستم ته راسو، په دې سیستم کې د درې اساسي کمیتونو واحدات شامل دي. په دې سیستم کې د درې اساسي کمیتونو واحدات شامل دي. د چیش واحدات پکې شامل دي؟ په دې سیستم کې په خپله په ټوله میټریک سیستم کې د درو اساسي کمیتونو واحدات شامل دي. هغه درې اساسي کمیتونه څه دي؟ لومړی طول یا اوږدوالی، دویم کتله او دریم وخت. په میټریک سیستم کې د درو اساسي واحداتو، البته د درو اساسي کمیتونو واحدات شامل دي. هغه درې اساسي کمیتونه څه دي؟ طول، کتله، وخت.
چې په دې درو سورو کې په مختلفو واحداتو سره د دې لپاره چې لیکل شوی دي د دې لپاره اندازه‌ګیري شته. یعنی دغه درې کمیتونه چې دي په دې درو سورو سیستمونو کې سره کم کیږي په مختلفو واحداتو سره اندازه کیږي. مثلا په MKS سیستم کې که چیرې څه راواخلو MKS سیستم راواخلو نو داسې ویلی سو چې په MKS سیستم کې طول په چی سره اندازه کیږي؟ طول په متر سره اندازه کیږي او د کوچني m په توري سره کم کیږي ښودل کیږي. کتله چې د هغه په کیلوګرام سره اندازه کیږي. کتله په چی سره اندازه کیږي؟ په کیلوګرام سره اندازه کیږي. دا په چیش کې په MKS کې او په چیش توري سره ښودل کیږي د kg په توري سره دا سره کم کیږي ښودل کیږي. او وخت چې دی هغه په چی سره اندازه کیږي؟ په سکند یا هم په ثانیه سره اندازه کیږي او زیاتره وخت د s په توري سره او زیات وخت د SEC په توري سره ښودل کیږي. دویم په CGS سیستم کې. په کوم سیستم کې؟ په CGS کې. په CGS کې طول چې دی یا اوږدوالی چې دی هغه په سانتي متر سره اندازه کیږي. په څه سره اندازه کیږي؟ په سانتي متر سره چې د cm په توري سره ښودل کیږي. همدارنګه کتله چې د هغه په ګرام سره اندازه کیږي. کتله په سره اندازه کیږي؟ په ګرام سره اندازه کیږي چې د g په توري سره ښودل کیږي. او وخت چې دی هغه په سکند یا هم په ثانیه سره کم کیږي اندازه کیږي. همدارنګه دریم سیستم ته که چیرې راسو MTS. په MTS سیستم کې MTS ته راسو په MTS سیستم کې په دې سیستم کې طول یا هم اوږدوالی چې دی هغه په متر سره اندازه کیږي. کتله چې د هغه په چی سره اندازه کیږي؟ کتله چې د هغه په ټن سره اندازه کیږي. په چی سره اندازه کیږي؟ کتله په ټن سره اندازه کیږي. همدارنګه وخت چې دی هغه په چی سره اندازه کیږي؟ په سکند یا هم په ثانیه سره اندازه کیږي. د واحداتو په سیستمونو کې یا د اندازه کولو په چی کې په سیستمونو کې د واحداتو په سیستمونو کې یا هم د اندازه کولو په څه کې د واحداتو د اندازه کولو په سیستمونو کې لومړی میټریک سیستم دی چې میټریک سیستم په درو برخو ویشل شوی دی. MKS, CGS, MTS. په میټریک سیستم کې د درو اساسي کمیتونو لپاره واحدات شته. هغه اساسي کمیتونه څه دي؟ طول، کتله، وخت. خپل میټریک سیستم پر درو برخو ویشل شوی دی. لومړی MKS, CGS, MTS. په MKS سیستم کې د واحداتو د اندازه کولو په سیستمونو کې په MKS سیستم کې اوږدوالی په متر سره اندازه کیږي. کتله په کیلوګرام سره اندازه کیږي. وخت په ثانیه سره اندازه کیږي. په CGS سیستم کې طول یا اوږدوالی په سانتي متر اندازه کیږي. کتله په ګرام اندازه کیږي. وخت په سکند اندازه کیږي. په MTS سیستم کې اوږدوالی په متر سره اندازه کیږي. همدارنګه کتله په ټن سره اندازه کیږي او د دې ترڅنګ وخت په چی سره اندازه کیږي؟ په ثانیه سره اندازه کیږي. د MKS سیستم که چیرې مثلا قیمتونو ته راسو د MKS سیستم نو داسې ویلی سو چې خپله یو دانه یو متر چې دی یو متر مساوي کیږي. یو متر مساوي کیږي په 100 سانتي متر سره. د دې ترمنځ هغه رابطه وایو. یو متر مساوي کیږي په 100 سانتي متر سره. همدارنګه یو کیلوګرام مساوي کیږي 10.3 یا هم په 1000 ګرام سره. د دې ترڅنګ یو ټن مساوي کیږي په څه سره؟ یو ټن مساوي کیږي په 1000 کیلوګرام سره. یو ټن مساوي کیږي په څه سره؟ په 1000 کیلوګرام سره. دا تاسو په یاد لرئ چې کله واحدات یو په بل سره بدلو بیا د دې څخه چې کوو استفاده کوو چې یو متر مساوي کیږي په 100 سانتي متر سره. یو کیلوګرام مساوي کیږي په 1000 ګرام سره. یو ټن مساوي کیږي په 1000 سره په 1000 کیلو ګرام سره. همدارنګه د واحداتو د اندازه کولو په سیستمونو کې دویم سیستم د FPS سیستم یا هم انګلیسي سیستم دی.
کوم سیستم؟ دویم سیستم چې دی هغه د انګلیسي سیستم په نوم سره کم کیږي یادیږي. انګلیسي سیستم دویم سیستم د انګلیسي سیستم. ولې دته انګلیسي سیستم وایي؟ ځکه چې لومړی د انګلیسیانو لخوا څخه جوړ شوی چې عموما د دې سیستم څخه زیاتې استفاده نه کیږي. انګلیسي سیستم یا هم دې سیستم ته FPS سیستم ویل کیږي. دې سیستم ته چې ویل کیږي FPS ورته ویل کیږي. په FPS سیستم کې هم د دریو واحداتو البته د دریو کمیتونو واحدات شته. د دریو اساسي کمیتونو واحدات شته چې په دوی کې لومړی طول چې دی هغه په فوټ سره اندازه کیږي. طول په چی سره اندازه کیږي؟ په فوټ سره اندازه کیږي. طول چې دی هغه په چی سره اندازه کوو؟ په فوټ سره اندازه کوو. همدارنګه کتله چې ده هغه په سلګ سره اندازه کوو. کتله په چی سره اندازه کوو؟ کتله په سلګ سره اندازه کوو. دغه پیچ نیوشته ده، دې ته په زیاتره استادان یا هم زیاتره استادان دې ته پونډ وایي، خو پونډ وروسته بیا د ډېرو څېړنو څخه وروسته کشف شو چې پونډ په اصل کې د کتلې یو واحد د قوې واحد دی، خو په دغه واحد چې دی په FPS سیستم کې د کتلې واحد چې دی هغه خپله سلګ دی، او همدارنګه د وخت واحد چې دی هغه سیکنډ دی. د وخت واحد څه دی؟ سیکنډ. یعنی په انګلیسي سیستم یا په FPS سیستم کې هم د دریو اساسي کمیتونو چې طول دی، همدارنګه وخت دی او کتله ده، د دوی واحدات شته چې د طول لپاره فوټ، د وخت لپاره سیکنډ او د کتلې لپاره د سلګ څخه چې شي کېږي استفاده کېږي. که چیرې د دې ترمنځ رابطو ته راسو نو داسې ویلی شو چې یو فوټ چې دی، یو فوټ دا خپله مساوي کېږي په څه شي سره؟ په 0.308 متره سره. یو فوټ مساوي کېږي په 0.3 سره؟ په 0.308 متره سره. او یو متر چې دی، یو متر مساوي کېږي، یو متر مساوي کېږي په 3.28 فوټه سره. 3.28 فوټه سره. د دې ترڅنګ یو فوټ چې دی، یو فوټ خپله مساوي کېږي په څه شي سره؟ په 10.48 سانتي متر سره. یو فوټ مساوي کېږي په 0.308 متره سره. یو متر مساوي کېږي په 3.28 فوټه سره. یو فوټ مساوي کېږي په 10.48 سانتي متر سره. دا د دې ترمنځ هغه رابطې کله چې موږ واحدات یو په بل سره بدلوو نو دا ستاسو دا په یاد. همدارنګه یو مایل مساوي کېږي، یو مایل مساوي کېږي په څو سره؟ په 1609 متره سره، چې دا خپله مساوي کېږي په 5280 فوټه سره. یو مایل مساوي کېږي په 1609 متره سره او په 5280 فوټه سره. دا د دغو واحداتو ترمنځ هغه رابطې. د دې ترڅنګ البته د چې شي واحداتو ترمنځ رابطې د طول یا د اوږدوالي د واحداتو ترمنځ چې کومې رابطې وي، د هغه څخه وروسته راځو پسې کتلې ته. یو سلګ مساوي کېږي په څه شي سره؟ په 14.59 کیلوګرام سره. یو سلګ مساوي کېږي په 14.59 کیلوګرام سره. د هغه څخه وروسته راځو نړیوال سیستم یا سیستم انټرنیشنل ته یا هم د SI سیستم ته. نړیوال سیستم یا SI یا هم سیستم انټرنیشنل. سیستم انټرنیشنل ته که چیرې راسو یا هم نړیوال سیستم ته که چیرې راسو، دا هغه سیستم دی چې په دې کې د ټولو کمیتونو واحدات شته. د ټولو کمیتونو څه شي شته؟ واحدات پکې کې شته. سیستم انټرنیشنل یا هم SI یا هم نړیوال سیستم. په دې کې د ټولو واحداتو هغه خپل اوه دانې اساسي چې شي لرو،
اوه دانې اساسي کمیتونه لرو. د اوه اساسي کمیتونو لپاره اوه اساسي واحدونه په اس آی سیستم کې شته چې هغه کمیتونه او واحدات عبارت د څه څخه. لومړی کمیت چې دی هغه خپله طول دی چې په اس آی سیستم کې د طول د اندازه کولو واحد چې دی هغه متر دی. دویم کمیت چې دی کتله ده او په اس آی سیستم کې د اندازه کولو واحد چې دی هغه کیلوګرام دی، په کیجي سره ښودل کیږي. دریم واحد چې دی هغه وخت دی او د دې د اندازه کولو واحد سکند یا هم ثانیه ده. څلورم واحد چې دی د تودوخې درجه، کمیت چې دی هغه د تودوخې درجه ده چې د تودوخې درجه په اس آی سیستم کې په کلوین سره رقم کیږي، اندازه کیږي، د کې په توري سره ښودل کیږي. کلوین سره اندازه کیږي او د کې په توري سره ښودل کیږي. بل د مادې مقدار دی یا د مادې اندازه چې د دې کمیت لپاره واحد چې دی هغه خپل څه شي دی مول. همدارنګه بل کمیت چې دی هغه د نور د شدت واحد دی. د نور شدت واحد، د نور د شدت واحد چې دی هغه خپله کنډیلا ده چې دا عموما په سی یا هم زیاتره وخت په سی ډي سره رقم کیږي، ښودل کیږي. او بل واحد چې دی هغه د برېښنا بهیر دی. بل واحد چې دی کمیت چې دی هغه د برېښنا بهیر دی چې د دې لپاره په اس آی سیستم کې واحد چې دی هغه امپیر دی. د دې لپاره واحد څه دی امپیر دی چې د ای په توري سره ښودل کیږي. یعنی په اس آی سیستم کې د اس آی په انټرنیشنل سیستم کې یا نړیوال سیستم کې د اوه اساسي کمیتونو لپاره اوه اساسي کمیتونه واحدات شته چې د هغو واحداتو څخه یو طول دی، بل کتله ده، وخت دی، تودوخې درجه ده، مادې مقدار دی، د نور شدت دی، د برېښنا بهیر دی. د دې اوه اساسي کمیتونو لپاره اوه اساسي واحدات شته چې د طول لپاره متر، د کتلې لپاره کیلوګرام، د وخت لپاره سکند، د تودوخې درجه لپاره کلوین، د مادې مقدار لپاره مول، د نور شدت لپاره کنډیلا او د برېښنا بهیر لپاره د امپیر واحدات پکې موجود دي. د دې ترڅنګ په اس آی سیستم کې د مسطح زاویې لپاره زاویې لپاره په اس آی سیستم کې د مسطح زاویه یا دو بعدي زاویې لپاره د اندازه کولو واحد چې دی هغه خپله څه شي دی راډیان دی. د مسطح زاویې د اندازه کولو لپاره واحد څه شي دی راډیان دی. او د جامدي زاویې یا هم د فضایي زاویې د اندازه کولو لپاره د اندازه کولو لپاره واحد چې دی هغه سټري راډیان دی چې په چی سره ښودل کیږي د اس آر ای ډي په تور سره ښودل کیږي سټري راډیان. په اس آی سیستم کې دوه نور واحدات چې یو د مسطح زاویې یا د سرکم زاویې لپاره دی دوه بعدي او بل د جامدي زاویې لپاره دی چې د دې دواړو لپاره واحدات یو راډیان دی او بل سټري راډیان د دې دغه زاویې د اندازه کولو لپاره شته. په نړیوال سیستم کې یا سیستم انټرنیشنل کې د ټولو اساسي کمیتونو لپاره اساسي واحدات موجود دي چې د هغو څخه په استفادې کولی شو چې اندازهګیري په دقیق ډول او سمه وکړو. دا وو د واحداتو سیستمونه او همدارنګه د واحداتو د سیستمونو ترڅنګ د زیاتو واحداتو هغه یو د بل سره رابطې او د دوی هغه فورمولونه همدارنګه د دې ترڅنګ د دوی سیمبولونه او په کومو تورو سره دوی ښودل کیږي دا ټوله مې درته وښود. انشاءالله الرحمن په راتلونکي ساعت کې به موږ د سیستمونو یو په بل باندې تبادله زده کړو. تر بیا پورې ښه ورځ او ښه چل.